همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. مترجه نوماندانو د معاملهګرۍ په صورت کې د تقسیم خیمه ټوله کړې. دغه مترجه نوماندانې وایي د دوی سره ملو یو شمېر ښځینه نوماندانو د دوی څخه په پټه معامله کړې او خیمه یې پلورلې او له دوی څخه یې په پټه ټوله کړې ده. دا خوندې زموږ سره ډېرې صمیمانه وې، موږ خبرې نه وو د پردې تر شا زموږ په د مبارزې باندې دوی یعنې دوی زموږ له دغه څه استفاده وکړله، معامله یې وکړله. یک تعداد دستگاهی پیدا شد که بین ما نفاق انداخت و لیست تهیه شد متشکل از 8 نفر. این خیمه مربوط خانم ها بود، اما متاسفانه در بین از این خانم ها 8 نفر گلچین میشه. به چی دلیل؟ ما در این خیمه بودیم، ما کاندید بودیم، ما رای داریم، ولی متاسفانه نه 8 نفر گلچین میکنن. دوی دا لري چې د خیمې د ټولونې پر مهال معاملهګرو نوماندانو د دوی د یو شمېر کسانو سره ناوړه چلن هم کړی. دوی وایي تر هغې به دوی په ارامه نشي تر څو چې د حق غږ نه وي اورېدل شوی. دوی وایي یو شمېر کسانو په خیمه کې د یادو نوماندانو سره له نورو په پټه لیدلي دي. زه تقریبا 11 بجې د شپې کمپله مې واخیسته، خیمې ته ننوتم، بیده شوم چې کتلم نه مې سترګې پرې شوې وې چې ډیوه نیازۍ راغله، په ډېر تعدید سره خیمه یې رڼا وکړه چې شابه وړله خیمې لاړه شه کور ته. ما 11 بجې دي، نه موټر لرم نه له ما سره مې نه ورور شوم، زه دا شپه چېرته ولاړ شم؟ شابه که وزله خیمې که به پاییز بود، دیگه ډیوه نیازی بود، دیگه ارسو صفی است و همچنان یک نفر از نورستان است که اونا 5شان معامله کردن و به نام حول ایله مشتبه هستن. این خیمه را فروختن مثل همون کمیسیون شد که رای ما را فروختن. من د پردې شاته نور دغه کارونه نه کوم چې موږ خپله په رئیس جمهور باندې دا غږ ده چې موږ د نورې معاملې نه منو، موږ د پردې شاته خبرې نه منو او د پردې شاته که کله راځي چې هغوی غواړي موږ به هم غواړي. دغه نوماندانو کابو 2 میاشتې وړاندې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو او د ټاکنیزه درغلیو د څېړلو په موخه د ځانګړې محکمې د جوړېدو د غوښتنې په موخه په کابل کې د تقسیم خیمه درولې وه او کابو 2 ورځې وړاندې د یادو نوماندانو سره د امنیت شورامش محب هم لیدنه ترسره کړې وه او هغوی ته یې ډاډ ورکړی و چې غوښتنې به یې منل کېږي. ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.